مساله دا ده د ټولو نه لومړی خبره دا ځان سره زده کړه چې څوک تعویضونه ورکوي نو ده ته د شریعت په اصطلاح کې عامل وایي. دی یو عامل دی، د ده داسې مثال دی لکه یو علاج کوونکی ډاکټر یا حکیم. بس دی هم داسې یو سړی دی. پیران مبارکان چې څومره دي نو پیران خلکو ته د تصوف او د طریقت د رب کریم د محبت او د الله د معرفت د تزکیې او د تصفیې د خلکو د باطن د صفایۍ ذمهواري او هغه په هغه کاروان کې روان دي. هغې کې اکثر خلک داسې دي چې هغې تعویضونه نه کوي. تعویضونه چې کوم خلک کوي دا عاملان دي. د تعویض او د دم تعلق د علم سره هم نه دی، د بزرګۍ سره هم نه دی. د تعویض او د دم تعلق د اجازې سره دی. چاته په کوم څیز کې اجازت میلاو شو، د یو ښه سړي نه ورته اجازت میلاو شو چې هغه په دې کې کمال حاصل کړی او هغه بل ته اجازت وکړ، بس اوس په د ده دم هم کار کوي. په اصل کې دا د هغه سړي کمال دی چې چا اجازت ورکړی دی او د کم ځای نه د اجازت را روان شوی دی. لکه مثال په طور خلک چهل کاف وایي، نو د چهل کاف اصل مقصود او اصل پروګرام چې دی هغه د شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب سره دی. صحیح ده، د هغه نه را روان دی، نو خلکو یو بل ته په اجازت ورکړی. اوس چې دا څوک خلک پکې چلې کوي او یا پې څوک دموي، نو دا هغه اصل پروګرام هم هغه سره دی. د اجازت والا دا داسې دی لکه ده ته په سرټیفیکیټ لیکل شوي دی چې ته هم دې دوکان کې کښېنه او دوکان کولاو کړه. دې داسې مثال دی. نو دا څوک چې دم کوي او دا څوک تعویض ورکوي دا عامل دی، او ده ته چې د چا نه اجازت میلاو دی او د اجازت څوک اصل سړی دی نو دا کمال په هغه کې دی. او عقیده به په دې سړی ساتي چې الله پاک په دې کې شفا کېښودلې ده او الله پاک به د دې په وجه باندې او د دې د هغه اثر په وجه زموږ نه دا بد اثر لرې کوي.